تازه خبر د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله حنا رباني کابل ته رسیدلې ده. راپورونه وایي چې د دواړو لورو ترمنځ به د ډیورند کرښې او سوداګریو تګ او راتګ اسانتیاو په اړه خبرې وشي. تازه او د ویاړ خبر په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کاغذ جوړونې فابریکه جوړه شوه. دا به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیر مثبت اثر ولري او ځوانانو ته به د کار زمینه برابره شي. تیره شپه د فرضي کرښې په غاړه ډیره اسماعیل خان کې په پاکستاني پوګیانو برید شوي. ویل کېږي په دغه برید کې تر 40 زیات پاکستاني سرتیري وژل شوي. یو پنجابي اسکر په خپل ایکس یا ټویټر لیکلي چې افغانان به د ډیورند کرښه تر قیامته هم پرې نه ږدي. هغه زیاته کړې نو باید دا کرښه په رضایي ډول افغانستان ته ورکړل شي چې دواړه خواوې آرام ژوند ولري. د دې اسکر دا څرګندونو په ټولنیزو شبکو کې خورا غبرګونونه پارولې او دی یو هوښیار اسکر بللي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو اعلان وکړه. د پاکستان حکومت ویلي منظور پښتین په تیره جګړه کې د افغانانو خوا نیولې وه. مطلب په خواله رسنیو کې یې د پنجاب ضد پوسټونه کړي او د پاکستان بې عزتي یې کړي. که د منظور پښتین طرفداران دغه ویډیو ګوري نو ویډیو باید شیر کړي ترڅو ملګري خبر شي او د مشر ساتنه وکړي.